سلامونه او ښه راغلاست خورما باغ ته. دا هم د فرانکفورت خورما باغ دی چې په لاتیني ژبه کې خورما ته پالمه وایي او د ځایي خلکو په اصطلاح باندې یعنی پالما ګاردن. راځئ چې په شریکه سره نن د فرانکفورت خورما باغ وګورو. زه هم تاسو ته سلامونه وایم. راځئ چې یو ځل خورما باغ وګورو. دا باغ چې 150 کاله زوړ دی او په کال 1891 کې لومړی ځل د خلکو دپاره پرانیستل شو چې په 19 هکتاره ځمکه کې جوړ شوی دی او 14,000 ډولونه ونې، ګلان او واښه او همدارنګه نور بوټي دلته کرل شوي دي او شتون لري چې وروسته به تاسو ته دا ټولې ونې در وښیو. راځئ موږ سره اوسئ او په شریکه به یې سره وګورو. دا هم د دې باغ ته د ننوتو لاره ده. موږ ټکټونه واخیستو او اوس به په قرار دننه ځو او دننه هم دنه بیرون ځایان تاسو ته ښودلی شو ځکه داخل چې دی هغه د 4 بجو نه وروسته بندېږي او موږ ناوخته راغلو. په دې خاطر موږ کولی شو تاسو ته د بیرون د خوا نه خورما باغ ښکاره کړو. ملګرو شروع به هم د دغې ونې نه وکړو. دا ونه چې اوس خو ژمی دی لکه پاڼې رژېدلي دي، خزان دی، خو دا ونه چې ده دا ونه تقریبا 150 کاله کېږي چې دلته کرل شوې ده او نور هم نه پوهېږو چې څومره وخت به نور دوام وکړي. خو د دې چې کله پسرلی شي یا اوړی شي د دې ونې ځانګړنه په دې کې ده چې دا ونه ټول دا خواوشا په شنو پاڼو باندې پټی او داخل ته داخل هغه شوی ده پټي. نو په یو حساب چې دې ته وګورو دا به مونږ تقریبا د جلال آباد خواوشا او د ګرمې علاقو دپاره دا ونه ډېره ښه ده چې وکرل شي. بس د څپرګي ته ضرورت نشته چې څپرګي شي، د دې لاندې ښایسته څپرګی جوړېږي او ورلاندې خلک کېناستی شي. او دا هم یو کوچنی ډنډ دی چې دې کې په اوړي کې یعنې د جولای او دې وختونو کې دلته وړې کشتیګانې دي چې په هغې کې هم خلک دننه تلی شي او دا ډنډ کې دننه ګرځېدی شي. نو وروسته به هغه نورو خواو شازیانو ته لاړ شو او هغه به سره وګورو. او چې د یاده مو نه وځي دوستانو، دغه چې دي دا ټول هغه بوټي دي چې دا په تیږو کې او په غرونو کې کرل کېږي. خو د دې ځای هوا یخه ده، نو دا البته هغه یخو علاقو کې دا بوټي کېږي. او دغه ونه هم چې ده دا ونه هم وګورئ تاسو، ډېر یو ښکلې ونه ده. دا لکه چې نه پوهېږم چې د ناجو ونه به وي د څه شي ونه به وي، خو ډېره لوړه ده. دلته ځینې ونې چې دي هغه ډېر عمر نشي کولی ځکه دلته خو همیشه ورښتونه وي او دا ځمکه چې ده نم لري. کومه ځمکه چې نم لري هغه ونه پکې ریښې ډېر قوي نشي پاتې کېدی که نه. نو دلته زه فکر کوم چې ونه به ډېر عمر ونشي کړی لکه د ګرمو هېوادونو او ګرمسیزه ځایانو کې. هلته خو ونې ډېر عمرونه کوي. دا بلډینګ په کال 1880 کې د پاریس یو مشهور نړیوال نندارتون دی چې ما نه اوس نوم د یاده وتلی دی، هغې ته ورته ډیزاین شوی دی چې دا بلډینګ چې دی 250 متره اوږدوالی
او 10 متره پلنوالی او 18 متره اوږدوالی لري او دلته داخل کې ډېر هغه بوټي چې تقریبا د ګرمسیزو وطنونو نه دي هغه پکې داخل کې کرل شوي دي او خلکو ته د نندارې په طور باندې وړاندې کېږي. یعنې دننه ټولې خرما او د امازون ځنګل او د لاتین امریکا د افریقا ټول بوټي دلته شتون لري. لکه هره جګړه چې ناوړې پیښې لري او ځینې تاوانونه او زیانونه یې جامې ته رسېږي، دا واقع هم د اولې نړیوالې جګړې او د دویمې نړیوالې جګړې کې نقصان ورته رسېدلی دی. د اولې جګړې شروع څخه وروسته د دې باغ د سازمان غړو چې دی هغوی ته ډېره سخته مالي تاوان ورسېده او د هماغې مالي تاوان په صورت کې په دې باغ کې یو وخت د ټولې نړۍ د باغونو نندارتونو هغه لغوه شو او نقص ورته ورسېدی. بیا د هغې څخه وروسته کله چې دویمه نړیواله جګړه شروع شوه او دلته د متحده ایالاتو سرتیري یعنې د هغې وخت اشغالګر دلته راغله، دا باغ یې هم تر یو څه وخته پورې د خپل کنټرول کې او محدود یې کړ، یعنې دلته یې خلک نه راپرېښوده چې دننه راننوځي. بیا په کال 1953 کې دلته د امریکا د سرتیرو دا باغ د دې ځای ښاروالۍ ته وسپاره او ښاروالۍ د هغې نه وروسته دا باغ باندې کار شروع کړ او خلکو ته یې د تفریح دپاره پرانیسته. دا هم دوستانو باڼس دی که نه، موږ ورته باڼس وی او دلته په لاتیني ژبه کې ورته بامبوس وی. دا اکثره هماغه چین او چین ته ورته هیوادونه چې دي په هغې کې دا ډېر کېږي، خو دلته خو هوا یخه ده، نه پوهېږم چې دا څنګه دلته هم کېږي. او همداسې راځئ دلته د دنیا هر رقم بوټی دلته شته، تقریبا 14,000 ډوله بوټي دي که نه ټول به. او چې دغه به څه شي دغه چې دی ډېر یو ښایسته پاڼه لري او دلته یعنې سویبل د پیاز هغه یې ورکړی دی چې دا یې بیخ پیاز دی او که څه شی دی. دا د ترکیې دی، او دا د اروپا آسیان دا اروپایي او آسیایي بوټی دی. دلته د ترکي دغه نوم دی او همدې ته ورته چې تاسو راځئ دغه بوټي دي، دا هم ښکلې هغه دي بوټي دي چې دا فکر کوم دا لکه چې ډېر اوبو ته ضرورت نه لري او دغه به خو تاسو لیدلي چې دا همیشه په ځنګلونو کې او داسې باغونو ته چې کوم ځای کې داسې نمجنه هوا وي هلته دا ډېر کېږي. او دغه بوټی هم نه پوهېږم چې دا به څه شي، خو د ټولو نه اصلي بوټی چې زما توجه یې ځان ته راواړوله دا بوټی دی. دا داسې ښکاري لکه د څېړۍ ونه چې که نه یا به څېړۍ یا به د څېړۍ د خاندان نه کومه ونه ځکه وګورئ دا پاڼې چې دا د څېړۍ غوندې اغزي لري، خو په هر صورت فکر کومه د هماغې خاندان نه به کوم څه شي. دلته لاتیني نومونه هم لیکلي دي، هغه نوم د شټف پالمر جرمني کې دی او په هغه کې چې دی اکوی فولیلوم دا نو هغه چا چې زراعت ویلي هغه خلک په پوهېږي، موږ په دې شیانو دومره نه پوهېږو. او داسې چې راځئ دغه شی ما ته جالب شو په دې خاطر چې دا سم لوکاټ ته ورته دی که نه، لکه د لوکاټ هغه چې هغه پاڼه یې ټوله لوکاټ ته ده چې دا به څه شي.
لکه په شروع د ویډیو کې مې چې درته ویله اوس د ژمي موسم دی او داخل کې هغه د ګرمسیرو ځایانو بوټي ټول ځایان یې تړلي دي او دا چې دی ګروپونه اوس یوه شو ده دلته دا تقریبا د کرسمس نه مخکې د جنوري د 9 تاریخه پورې دلته د ګروپونو یو شو وي هر کال د ژمي په وخت کې خو اوس چې دا لږه رڼا ده نو په کراره تیاره کېږي او دا ګروپونه هم اتومات را به لګي وروسته به چې لږه تیاره شي یو ځای به سره وګورو اوس وګوره موږ دغه اړخ ته ځو او دلته دومره ډېر ونې دي او دلته ډېر هغه مو ګروپونه ټول چالان که د خاطر چې شپه کېږي بیا ښه ښکاري او بیا ښایسته هم دي تاسو وګورئ دغه د ونې نوم دی پاریوتیا پاسیکا او چې موږ دننه ګورو دغه ډېر انټرسټینګ دی ماته او ډېر غټ او ښایسته هم دی او په معنه ډېر غټ دی او دلته یو نور هم نوم وی هغه نوم دی ایزنهولز بام ترانسلیټ معنه ونې او دغه ډېر غټ دی او دغه ونې نه دغه ټول شیانو نو خو اوس ټول خطا شو د خاطر وینټر دی او ډېر یخ دی لکه مخکې تاسو ته سبحان هم تشریح کړه دغه ګوره داسې یو په زړه پورې ونه ده ډېره غټه ده رقم خاښونه لري پخوان به یې دا کړی وای چې دا پاڼې وای که نه بیا به یوه بله ښکلا درلودی خو په هر صورت باندې هر موسم ځان ته خپله ښکلا لري بغیر د پاڼو نه هم ډېر ښکلي ښکاري یعنې ډېر زیات شاخونه لري داسې یو بل کې ننوتي دي بیخي داسې اول ځل دی چې دغسې شیان زه ګورم دا به د کوم ځای نه وي ودرې چې دلته یې وګورو چې دا د کوم ځای نه ده که نه دا خو لیکلي دي پرزیان آیرون وود یعنې د دا لکه چې د ایران د خوا نه دي نو هماغه زموږ او ستاسو هغه دي نو خوا او شا ده وګوره خلک هلته چې ښکاري یو داسې ګرین ګروپ دی او هلته داسې وکړه د خاطر چې بیا شپه کېږي بیا ډېر ښه ښکاري او بیا داسې پاسه ځي او بیا تاسو به کوئ چې ډېر ښه ښکاري دې خاطر خو هلته کېده چې موږ داسې ښه نه ګورو تاسو وګورئ هلته دا خو دوه سپینونه دي اوبو نه سپي دي اوبو نه او دغه اوبو داسې نه پوهېږم چې جیګ دی او که نه او نه پوهېږم ولې هغه هلته جوړ کړه نو خو هغه داسې ښایسته ښکاري او اوبه هم ډېر ښایسته ښکاري او هلته دننه داسې ګراسونه دي دا خو تاسو ته سبحان تشریح کړه خو د ده پښتو داسې کمزورې ده دا یعنې دوه مجسمې دي هغه د اوبو سپي دي بیا په دې ډنډ کې چې ګورئ تاسو داسې نږدې راشه په ډنډ کې چې ګوره دننه د خدای پاک قدرت ته ګوره د اوبو په داخل کې چې بوټي دي که نه داسې یو رقم واښه دي ټول پکې نباتات یعنې چېرته چې اوبه یې هلته ژوند وي هغه دي ښکلي دا هم بل بوټی دی سم هماغه د لوکاټو غوندې پاڼه لري دلته جالب دا دی چې دغه څه شی داسې یو هغه غوندې شی لري که نه چې وایي ګورې داسې یو د جنغوزو غوټۍ غوندې شی دی یعنې ډېر یو ښکلی تک شین شنه ونه ده چې که ودرې چې د دې لاندې لاړ شو چې څه شی دی راځه سبحانه داسې که نه دا ونه یې ډېره ښایسته ده پاڼه یې شنه ده پوزه وکړه صحیح شو ها دغه دی ګوره د دې ځای نه چې وګورې ډېر یو ښکلی دی داسې شنه ده خو نوم یې نه دی ورسره لیکلی چې د دې نوم به څه شي دغه خو داسې بوټی دی لکه انارو ته ورته دی که نه ګوره چې ښایسته دانې لري چې دغه ګل نه دی همداسې دانې به کړي
یعنې دا بیخي دغه پاڼه ټوله انارو ته ورته ده لکه انارو غوندې خو چې هر شی دی یعنې ښایسته بوټی دی ښکلی بوټی دی که راځئ چې وګورو دا نوم یې څه شی دی نوم د دې چې دی کنفوسا سیالي دا یې نوم دی دا یعنې لاتیني نومونه دي نو او که فلایشبېره جرمني کې او دغه بلډینګ هلته دغه د پالمګات نه دویم بلډینګ ده او د کرسمس ونې سره هلته پاس کې یو داسې یو سټار دی او ډېر هر وخت سټار بیا سره ګروپونه کوي د خاطر چې شپه ده بیا هغه کولی شي هغه ګروپونه چالان کړي او بیا داسې ښایسته ښکاري دا کرسمس ونه د کرسټوس ریلیګیون پورې هېڅ اړه نه لري دغه اکثره په هغه هېوادونو کې چې د کرسټوس ریلیګیون پیروان اوسیږي مروج ده دغه ونه په لومړي ځل په جرمني کې اکثره په کورو کې مروج وه